بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ درس ته په وینډوز 10 کې نن ورځ د شپږم درس دی. زه راځم ورته ګوره د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک ور وکړئ په تېر داسې کسي سپیکر و ډسپلې سیټینګ وویلم. اوس راځو دلته ورته ګوره پرسنلایز ته. پر پرسنلایز چې کله کلیک وکړئ سیسو د دې ځای څخه راځي ورته ګوره دلته لیکلي وه بیکګراونډ. بیکګراونډ په اصل کې چې دی دغه د کمپیوټر د مخ سکرین ویني دا د ځای څخه ویني تر دې ځای پورې دا چې موږ وینو سیسو د کمپیوټر د مخ سکرین دی پر دې باندې چې کېږي کار کېږي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته رایټ کلیک وکړم راځم ورته ګوره پرسنلایز پر دې باندې کلیک کوم. اوس دلته ورته ګوره لیکلي پیکچر چې دی عکس دی وایي دا عکسونه دي. زما سره ورته ګوره د کمپیوټر پر مخ باندې ورته ګوره دا عکس دی. که زه راسم ورته ګوره وینې دا عکس پر وښورم دا عکس به درته راسي ورته ګوره کلیک ورکوم ورته ګوره دا عکس راغلی. او که ته وغواړې چې مثلا دا عکس راولم سیسو پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې دا عکس درته راسي. خو دلته زموږ سره هر کوم عکس چې دی استعمالوي کوئ چې استعمال یې کړه دغه عکس غواړئ کوئ چې دغه عکس درته چې درته راسي. او که ته وغواړې چې دغه عکسونه لږ دي زه غواړم چې نور عکسونه راوړم نو دلته لیکلي دي براوز پر دې براوز باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته ورته ګوره زموږ سره مختلف عکسونه دي هر عکس چې راخلي چې هر ځای پراته وي په کمپیوټر کې دننه چې هر ځای پراته وه هغه عکس به رااخلي سیسو هغه چې شي راوباسي. نو دا چې کار و دا د پیکچر کار و. او که راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم لاندې به یې لیکلي وایي سولیډ کلر. سولیډ کلر چې د یو رقم رنګ ته وایي یا ورته ګوره دلته لیکلي وینې شاډو سیسو په دې باندې کلیک وکړم. اوس که زه راسم ورته ګوره سولیډ شاډو ده او یا سولیډ کلر دی راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره دا به درته راسي. اوس دا رنګ دی. اوس که راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم ورته ګوره د کمپیوټر پر مخ باندې تک تور رنګ راغلی سیسو. نو اوس که ته وغواړې چې زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دغه رنګ یې وربدلوم بل رنګ انتخابوم نو راسه ورته ګوره دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره دا رنګ انتخابوم ورته ګوره وینې دا رنګ راسي. بارون دلته زموږ سره مختلف رنګونه دي هر رنګ چې ته انتخابوې کولی چې انتخاب یې کړې. او که ته وغواړې چې دغه رنګونه لږ دي زه غواړم چې نور رنګونه راولم دلته لیکلي وایي کسټم کلر پر دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دا علامه چې هر ځای ودرېږه دا یې چې کله دې ډن کړئ سیسو نو اوس که ورسې ورته ګوره وینې هغه رنګ چې دی پر ودرېږي. دا چې دی ستا په خوښه رنګونه هر رنګ چې ته انتخابوې کولی چې انتخاب یې کړې. او که برته راسم ورته ګوره پیکچر ته پر دې باندې کلیک وکړم برته به چې راسي عکس به درته راسي. د هغه څخه وروسته دلته لیکلي وایي شو افیکټ. شو افیکټ څه معنا ده؟ اوس ورته ګورئ په دې ځای کې په اول کې ورته ګوره فیل دی پسې افیکټ دی ورته فیل درته وایم. پر دې فیل چې کله کلیک وکړئ د هغه عکس ورته ګوره د کمپیوټر پر مخ باندې پروت دی خو دلته که سي سپیکر یي دلته عکس هم لیکي ورته ګوره کاټ دی. دلته ورته ګوره وینې دغه لانګویج چې دی ورته ګوره دا هم لیکي کاټ دی. مثلا دا عکس غټ دی پر دې سکرین باندې سیسو سم نه معلومېږي. نو که زه اوس وغواړم چې دا عکس په دې سکرین باندې سم معلوم سي فټ معلوم سي نو بیا به راځي ورته ګوره د فیل څه چې شته راسه فټ. که پر دې فټ باندې کلیک وکړئ ورته ګوره وینې دا د عکس هم مکمل معلومېږي او ورته ګوره دا معلومېږي ورته ګوره مکمل چې ورته معلوم شي. او دا بس خو وروسته که زه راسم ورته ګوره کلیک پر وکړم دلته سټریچ سټریچ بیا داسې کار کوي چې د کمپیوټر پر مخ باندې ټوله راشي ورته ګوره په فټ کې ورته ګوره دا ځای خالي دی او لاندې ورته ګوره وینې دا ځای خالي دی ورته ګوره وینې شنه پټۍ ده سیسو دا پټۍ ده. نو که زه اوس وغواړم چې یار دا پټۍ دې نه وي او دا پټۍ دې نه وي او ټوله دې معلوم سي عکس دې سم معلوم سي نو بار بار راشي ورته ګوره دې ځای کې سټریچ. سټریچ اصل کې د کشولو په معنا دی دا عکس چې شي وي کشوي یې درته. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړم ورته ګوره دا عکس لږ اندازه ورته ګوره کش شو که وینې داسې اندازه ورته ګوره چې شو کش شو. او د هغه څخه وروسته که راسي ورته ګوره په څلورم کې لیکلي دي ټیل. ټیل به داسې کار کوي چې عکس به دا یو دانه وي د کمپیوټر پر مخ باندې چې هر څو بار ځایېدل هغونه کلر دې راسي. که راسي ورته ګوره دلته کلیک ور وکړه اوس ګوره وینې عکس یو دی دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا د کمپیوټر پر مخ باندې څو واره ځای سو شپږ واره ځای سو. باره که عکس کوچنی و لس واره هم ځایېږي که عکس غټ و دوه واره هم ځایېږي. مثلا دا په عکس پر مضبوط دی هر څو اندازه چې عکس و هغونه کلر چې کېږي د کمپیوټر پر مخ باندې ځایېږي. نو دا چې کار و دا د ټیل کار دی. او د هغه څخه وروسته سینټر دی یا سپین دی دا بیا داسې کار کوي سینټر معنا په مابین کې راښکاره کړه. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم د دې ځای څخه ورته ګوره عکس د کمپیوټر پر مابین باندې راغلی او دا بغل و دا بغل و دا بغل ورته ګوره دلته چې شو خالص ورته ګوره وینې دا پیج خالص. نو که ته وغواړې چې د دغو بغلونو رنګ ور اړوم نو بیا به راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه به دلته به زه راسم ورته ګوره کلیک ور وکړم را به سم ورته ګوره لاندې دا رنګ دی. اوس دا رنګ دی زه غواړم چې سره کوم رنګ راسي سور رنګ راسي. اوس که ورسې ورته ګوره وینې سور رنګ راغلی. که وغواړې چې مثلا دا رنګ راسي سو دلته کلیک ور وکړم ورته ګوره دا رنګ به درته راسي. نو هر رنګ چې ته انتخابوې کولی چې انتخاب یې کړې سو. او که ته وغواړې چې نور رنګونه غواړم نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې نور رنګونه دې هم کولی چې وله ورکړې هر رنګ چې ته ورکوې بیا نه چې رنګ دې کړې سو. اوس که ورسې ورته ګوره وینې دا رنګونه دي. اوس زموږ سره د دغه کلر او د دې کلر چې دی فرق دی. دا کلر چې دی د کمپیوټر پر مخ باندې رنګ راځي مګر عکس غورځي عکس بیا نه راځي. مګر دا کلر چې دی که چیرې د کمپیوټر باندې عکس و شاوخوا یې خالي و دا خالیګاه رنګونه چې کوي ورته بدلوي. دا عموما د دې چې دی دغونه کلر فرق صحیح شو. نو دا چې کار و دا د بیکګراونډ کار موږ کولی چې بیکګراونډ په دې صورت باندې چې جوړ کړو د کمپیوټر د مخ
سکرین دی عکس برداری رنگ برداری عکس کوچنی کوي غټوي چې سره کامیته استعمالوي کوئ چې استعمالي کوي دا څخه وروسته لاندې دوم کې لیکلي دي کلر که زه راسم تو ګوره په دې کلر باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ راباسي تو ګوره ته به چیک پر ولګوئ چې که وجود به ورته ګوره دا اوس دا کلر څه معنا لري اوس که زه راسم تو ګوره وینې دا دی تو ګوره ایچیلا نسته تو ګوره وینې تک تور رنګ راغلی سو چې کوم تو ګوره کمپیوټر پر مخ باندې ایچیلا نسته تور رنګ راغلی ځکه چې دا کلر ته راغلی اوس که زه وغواړم چې هر دلته بیکګراوند دې راسي دا دې بیکګراوند راغلی اوس که واسي تو ګوره په دې کلر باندې کلیک کوم دا راځي اوس که لاندې راسي تو ګوره لاندې دلته زموږ سره دوه شیان دي دغه به اون کوي اساسو وینې اون کوي وي چې اون دې کوي یو چې دې دلته لیکلي دي وینې وای سټارټ ټاسک بار اینډ اکشن سنټر او په دویم کې لیکلي دي ټیټل بار که راشي تو ګوره دلته چیک پر ولګوئ لاندې ورته ګوره وینې رنګ ورکول کېږي وینې رنګ یې ورکړئ که را چیک ځینې پاتې کړي ورته ګوره وینې دا لاندې پټې وینې د ټاسک بار د دې رنګ ختم شو که چیک پر ولګوئ ورته ګوره رنګ پیدا کوي او په دویم کې مې لیکلي دي ټیټل بار ټیټل بار چې دی دا لوړ عنوان ورته ګوره رنګ نه لري که زه راسم ورته ګوره چیک پر ولګوم ورته ګوره هغه مخکې رنګ پیدا کوي اوس نو وایي څه رقم رنګ ورکوي ورته ګوره که زه سور رنګ ورکړم ورته ګوره د دې رنګ هم ووښتي د دې رنګ هم ووښتي که دا رنګ ورکوي که دا رنګ ورکوي هر رنګ چې ته ورکوي رنګ یې چیش کېږي ورته اوړي اوس که راسي دلته کلیک پر وکړي ورته ګوره د دې رنګ هم اوړي هر رنګ چې ته ورکوي کولی شي په دې کې هغه رنګونه چې شي واوړي اوس نو که چیرې دا دوه چې کار نه وي پر لګېدلي نو عموما نه پر دې کار کې زه راځم ورته ګوره دلته رنګ ورکوم هېڅ نه معلومېږي هېڅ چې نه ورکوي دا په هغه صورت کې چې راسي ورته ګوره دلته به دا چیک هم پر ولګوئ او دا چیک هم پر ولګوئ چې ودې لګوئ بهرحال لوړ ورته ګوره رنګ ورکول کېږي او لاندې رنګ ورکول کېږي دا دی بهرحال چې هر رقم رنګ ته انتخاب یې کوئ چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي او که دې چیرې نور رنګونه په کار یې دلته یې لیکلي کسټم کلر پر دې باندې کلیک وکړه د دې ځای څخه کولی چې نور رنګونه راواخلې مثلا زه راځم ورته ګوره دا رنګ دی اوکې کوم چې اوکې دي چې ګوره وینې د لوړې پټۍ وه د لاندې پټۍ را چې شو بدل شو دغه چې د ټیټل بار ورته ویل کېږي او لاندې چې دی ټاسک بار دی سو نو دا عموما دې کولی چې رنګ انتخاب کړي او د هغه څخه وروسته زموږ سره دا دوه چیکان یې دلته کېدي وایي چوز یور ډیفالټ اپ موډ سو اوس دلته لیکلي لایټ لایټ چې دی روښنایي اوس ورته ګوره دغه چې موږ هر څه وینو داسې روښنایي سو په زړه پورې نو که زه اوس وغواړم چې دا دې روښنایي کېږي نه ډارک یې سو نه تاریکه دې سي تاریک دې سي که راشي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي ورته ګوره وینې تاریک سو باره که پر دې باندې کلیک وکړي روښانه به وي که پر دې باندې کلیک وکړي چې تاریک به وي چې هر رقم یې ورته ګوره ته استعمالوي کولی شي استعمال یې کړي څوک داسې سپین صفحه خوښوي او څوک بیا توره صفحه خوښوي وایي یار زه په تورې صفحې باندې کار کوم نو تا په تا پورې مربوط دي چې هر رقم صفحه خوښوي کولی شي خوښه کړي هغه به درته راسي سو دا کار کوي نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره موږ کولی چې استفاده یې کړو او درته راسي دا چې ښکار دا ته کلر کار د هغه څخه وروسته په درېیم پړاو کې لاک سکرین لاک سکرین چې دی دغه د کمپیوټر مخ چې دی دا نه دی لاک سکرین هغه دی چې موږ کله کود واچوو دا کود چې موږ کله کمپیوټر چالانه کړو چې د پاسورډ ځای راشي چې ته وایي دلته رمز واچوو سیسو کود واچوو هغه ته لاک سکرین وایي نو لاکېږي څه رقم وینډوز نه سم ال وامه سیسو او یا به راځي ورته ګوره پر دغه باندې به رایټ کلیک کوئ چې رایټ کلیک وکړي پاور ته به راشي دلته لیکلي لاک اوس که پر دې باندې کلیک وکړي دغه ته لاک سکرین وایي اوس ورته ګوره دغه لاک سکرین باندې ورته ګوره دا رقم عکس دی که تو غواړې چې یاره دا عکس زه چې کوم بدلوم یې بل عکس ورکوم نو کولی چې بل عکس هم چې او لوړی کړي نو بهر راځم ورته ګوره دې ځای څخه کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دلته راځم ورته ګوره لاک سکرین ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا عکسونه دي اوس که تو غواړې چې یاره دا عکس زما خوښ نه دی بل عکس انتخابوم نو بهر به دلته راشي ورته ګوره پکچر ته به راشي پر دې باندې به کلیک وکړې کوم عکس دا عکس انتخابوم دا عکس انتخابوم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ اوس که زه وینډوز وینې سم ال وامه چې کله دې ووایه ورته ګوره وینې دا عکس راځي او که چیرې راشي ورته ګوره وینې دا دې خوښ نه وي بل عکس انتخابوه نو راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم سیسو مثلا دا عکس ورته انتخابوم وینډوز مې سم ال وام ورته ګوره دا عکس چې ورته راغلی خو دا عکس په کار باندې مربوط دی هر رقم عکس چې ته ورته انتخابوې کولی شي انتخاب یې کړې هغه به درته راشي که هغه ټیک کوچنی سیسو دا عموما په تا پورې مربوط دی دا چې دلته ورته ګوره وینې رقم عکسونه دي اوس که تو غواړې چې هر پر لاک سکرین باندې زه غواړم چې بل عکس بدروم دا عکس نه پر دروم سیسو زه خپل په خوښ یو عکس چې کوم دروم نو بیا به راشي ورته ګوره دا به اون وي سیسو اون به یې راباسي ورته ګوره براوز ته پر دې براوز باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک وکړې دلته په کمپیوټر کې چې هر ځای ورته ګوره عکس پروت و هغه به راواخلي سیسو چې په هر ځای کې پروت و هغه به چې راواخلي دا خو دا کار کوي اوس نو که زه وینډوز وینې سم ال وام ورته ګوره دا عکس راغلی که زه وغواړم چې یاره دا عکس دې زما کلر په کار دی چې مثلا دا عکس یې برته ختم شي هلته یې انتخاب وي خو دلته یې نه راځي نو باره به راشي ورته ګوره دې ځای څخه به دلته به دا چیک پر ولګوې لاندې چې راشي ورته ګوره وینې دا دی وینې وایي شو لاک سکرین که زه راشم ورته ګوره آف یې کړم سیسو نو راځم ورته ګوره وینډوز نه سم ال وام چې ال ډي وام ورته ګوره وینې دا راغلی دلته نو دلته به یو کار مې نه دی کړی هغه شو لاک سکرین که دلته به راشي ورته ګوره وینې پر دې باندې به کلیک وکړي اوس که وینډوز وینې سم ال وه سیسو دلته ورته ګوره وینې دا راغلی که ورته ګوره وینې دلته شته هغه عکس نشته مخکې ورته ګوره عکس و اوس ورته ګوره نشته کلر دی یو رنګ انتخاب دی نو که تو غواړې چې برته به څه شي راشي عکس دې راشي دا به ورته ګوره دا به هم پکچر ته واړی
او راوځي ورته ګوره دا به څه کې آن بیا کې چې آن دې کوي اوس که وینډوز ونیسي ال وه نو دا راغلی څه ورته ګوره دا هغه عکس نه ځینې خواته شوی هغه عکس پر لاک سکرین باندې څه شي ولاړ کړي څه دا عموما ورته ګوره دې دپاره څه کېږي استفاده کېږي څه دا چې ښکار و دا د لاک سکرین کار څه د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه لاندې لیکلي وه سکرین سیور سکرین سیور چې راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي دا به درته راسي چې کله دا راغلی څه نو اوس سکرین سیور څه معنا لري سکرین سیور لپاره موږ یو څو مرحلې لرو سکرین سیور په اصل کې هغه سکرین ته ویل کېږي چې موږ یوه دقیقه یا 2 دقیقې یا 10 دقیقې چې څونه موږ انتخاب کړي انتظار ورته وکړو په کمپیوټر باندې کار ونه لرو د کمپیوټر پر مخ چې کوم سکرین راغلی هغه ته څه ویل کېږي هغه ته سکرین سیور وایي اوس نو که زه راسم ورته ګوره مینې دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي ګولډ فیش پر دې باندې کلیک کوې ورته ګوره مینې دلته یو رقم مایان راسي مینې راله که اوس که زه راسم پر دې پریویو باندې کلیک وکړم ورته ګوره داسې مایان به راسي نو دغه ته څه ویل کېږي دې ته سکرین سیور وایي اوس وایي یاره ته څونه وخت غواړې چې مثلا سکرین سیور د کمپیوټر پر مخ باندې رانیسي یوه دقیقه 2 دقیقې څونه وخت هغه وخت به په تا پورې مربوط دی بهرونه که راسي ورته ګوره پر سکرین سیور باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا درته راسي دلته به راسي ورته ګوره مینې ګولډ فیش انتخاب کړه چې انتخاب دې کوي باره دلته ورته ګوره لیکلي وینې ولا ویت 1 منټ معنی یوه دقیقه وروسته چې کېږي راځي که پر دې باندې کلیک وکړې 2 دقیقې راځي 3 دقیقې راځي 4 دقیقې راځي دا په تا پر مربوط دي که ډېره تر دقیقې کم نه راځي اضافه هم په تا پر مربوط دی هر څومره اندازه چې ته انتخاب یې کولی شې چې درته انتخاب شي صحیح شو اوس نو دغه دې که زه راسم ورته ګوره اپلای کړم چې اپلای دې که یوه دقیقه وروسته کمپیوټر باندې چې کار ونه لرې نو یوه دقیقه وروسته دا مایان چې کېږي راځي اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته سیټینګ ته پر سیټینګ باندې کلیک کوم اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې مختلف مایان راځي که تو غواړې چې یو مایع دې راسي نو پر دې باندې کلیک وکړه راسه ورته ګوره دلته کلیک وکړه ورته ګوره یو مایع به راسي باره دا یو رقم مایع چې کېږي درته راسي چې دا انتخاب کړی او که تو غواړې چې یاره دغه چې موږ وینو ټولې دې راسي نو پر دغه سوالي علامې باندې کلیک وکړه راسه ورته ګوره دا اوکتور باندې کلیک وکړه ټوله به درته راسي او که تو غواړې چې نه بندې سي ګرسي کې نه راځي نو راسه دا اکس علامه وینې پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره ټولې چې کېږي بندېږي نو دا په تا پورې مربوط دي چې ارقام یې یو دانه راولي ګرده راولي نې راولي دا عموما په تا پورې مربوط دي اوس دلته دا کمپیوټر دغه مایع چې ګرځي ورته ګوره اواز نه لري نو که تو غواړې چې اواز دې راشي نو راسه ورته ګوره چیک پر ولګوه لږ اندازه یې پورته کړه دا یې پورته مې کوي اوکې یې کوي چوکي دې کوي اوس کولی شې پریو باندې کلیک وکړې عموما د هغه اواز هم دلته څه دی درته را روان دی څه نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي څه دا چې دی ګولډ فیش اوس که راشي ورته ګوره وینې دلته چیک ورګې اپلای کړي چې اپلای دې کوي یوه دقیقه وروسته د کمپیوټر پر مخ باندې دا مایع چې کېږي درته راځي او که راسم ته ګوره وینې دلته مې لیکلي 3D ټیکسټ 3D ټیک بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې زه خپل په خوښه یو لیکنه ورته لیکم لپاره که راسي ورته ګوره دلته کلیک وکړې ورته ګوره وینې دلته لیکلي وینډوز 7 وینډوز 10 وینډوز 10 یې لیکلې ده که تو غواړې چې دې پر دې باندې بل شي لیکې بیا به راسي ورته ګوره سیټینګ ته پر دې باندې به کلیک وکړې که چیرې ټایم غواړې معنا وخت غواړې پر دې باندې کلیک وکړې اوکې یې کوي چوکې یې کوي که راسي ورته ګوره وینې بجې معلومې دي زه راسه ورته ګوره دلته کلیک وکړم ورته ګوره دا دې بجې معلومې دي او که تو غواړې چې نه دا نه ورکوم څه زه غواړم چې یو نوم وله ورکړم باره به راسي ورته ګوره دلته کسټوم ټیکسټ باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دغه لیکنه به ځینې خرابه کړي خرابې لیکنه دلته به راسي ورته ګوره ولیکئ چې شي مثلا عبدالله چې عبدالله دې ولیکئ که چیرې د دغه لغاتو په مامد کې لږ فاصله راولي باره کې های کې فاصله ډېرېږي کې چیش کې اله کې کمیږي دا په تا پر مربوط دی اوس که زه راسه ورته ګوره اوکې کړم ورته ګوره وینې عبدالله راغلی دا دې د کمپیوټر پر مخ باندې چې شي راغلی د عبدالله نوم راغلی او که تو غواړې چې نه زه غواړم چې دغه د عبدالله نوم ورته ګوره وینې په دې صورت باندې دی نو که تو غواړې چې د عبدالله نوم کوچنی کوم یې یا یې فونټ ورواړم نو مثلا د ډیزاینونه ورسموم باره که راسي ورته ګوره دلته کلیک کړو چې ورته ګوره دلته کلیک کړي د لارج دی که سمارټ کې ورته ګوره د وچې سي کوچنی کړي او دلته بیا لیکلي روټیشن ټایپ دا خو سایز یې د وینې اندازه یې کې غټوي ورته ګوره غټېږي کوچنی کېږي دا بیا روټیشن ټایپ کې څه که تو غواړې چې زه دا چیش کوم تیزوم یا یې کراروم اوس که زه راسم ورته ګوره پر فاس باندې کلیک وکړم اوکې یې کوي چوکې یې کوي په پریو باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا چې شو تیز شو او که تو غواړې چې زه یې کراروم نو راځم ورته ګورې دې کې څه که سلو یې کړي سلو یې کې بیا چې کېږي کراریږي او دلته بیا لیکلي روټیشن ټایپ اوس ورته ګورې دغه نوم چې دی زموږ سره برحاله داسې ګرځي نو که تو غواړې چې دغه اندازه یې زه بدلوم دغه ټایپ یې زه بدلوم بل ټایپ کې راشي نو بیا به راشي ورته ګورې دې کې پر سیټینګ باندې کلیک وکړه چې کله یې کلیک پر وکړې دلته به راشي ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړي زموږ سره نن دی نن کې دغه کې دغسې درېږي عکس دی پر دې درېږي او په دې نوم باندې کلیک وکړې دا د ډیزاینونه دي اوس که زه راسه پر 300 باندې کلیک وکړم دا ورته ګورې مینې د سمندر د څپې په شکل راته راځي دا په دې شکل راځي او که چیرې راشي ورته ګورې وینې دې ځای کې پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا ورته ګورې وینې په دې شکل کې دي درته راځي مثلا د دې کمپیوټر د ټایپ شکل دی چې سره رقم یې ورته ګوره دا نوم غواړي چې دغه رقم واوړي هغه رقم یې کولی چې درته واوړي صحیح شو دا عموما ورته ګوره د دې دپاره چې استعمالېږي
او که ته وغواړې چې دغه نوم ته زه رنګ ورکوم نو راسه ورته ګوره دلته لیکلي سولیټ کلر دلته به چیک پر ولګوې کسټوم ته به راسې په دې باندې به چیک ولګوې دلته ورته ګوره وینې هر رقم رنګ چې ته انتخاب یې زه غواړم چې شنه مې انتخاب کړم اوکې که چې اوکې دي کړې دا هم اوکې کړه که په پریو باندې کلیک وکړې دا رنګ درته راسي او که دې چیرې دا خوښ نه وي نور رنګونه ورکوې پر دې باندې کلیک وکړې پر دې باندې کلیک کوې وینې دا بیا داسې کار کوي چې راسه دلته کلیک وکړې کسټوم ټیکسچر ته راځې پر دې باندې کلیک کوې اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دننه ستا سره یو ګل یې یا مثلا دغسې یو رنګ درسره پروت وي که هغه رنګ درته یې کولی چې شکې راواخلي او بیا دې راخیستلی شي مثلا د بېلګې څخه او که چیرې دغسې کلیک پر وکړې دلته ورته ګوره زموږ ته د کمپنۍ د خاص یو رنګ راکول کېږي وینې یو داسې رنګ او که دې چیرې دا پکار وي راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې اوکې که چې اوکې دې کړې دا هم ځان یو رنګ داسې شو خپل په خوښ یو رنګ چې کېږي درته انتخابېږي برای چې دا ټول انتخاب کړه برای په اخر کې اپلای کړئ چې اپلای دې کړئ نو یوه دقیقه وروسته د کمپیوټر باندې چې هېڅ کار ونه لري یوه دقیقه وروسته کمپیوټر پر مخ باندې چې کېږي دا سکرین سیور چې کېږي راځي دا نوم داسې شکل راځي صحیح شو او دلته پښتو نوم چندانې کار نه کوي پښتو عربي دا کار نه کوي عموما د چیش لپاره استعمالېږي د انګلیش لپاره غواړم چې انګلیش نوم چې درته راسي او که راسي دلته کلیک ور وکړې دلته لیکلي بلینک چې دی وایي که ته وغواړې چې هر یوه دقیقه وروسته د کمپیوټر پر مخ توره صفحه راسي راځه دلته کلیک ور وکړې ورته ګورې وینې داسې یو توره صفحه د کمپیوټر پر مخ یوه دقیقه چې کېږي بعد راځي او دلته سیټینګ کار نه کوي ځکه چې توره صفحه درته ګورې وینې کار نه کوي د صفحې سره ته ګوره توره صفحه راځي نور سیټینګ کار نه کوي سیټینګ هغه وخت کار کوي چې په ده کې دننه نور جزیات دي په ده کې دننه مثلا نور کارونه په هغه وخت سیټینګ کار کوي او د تور صفحې سره موږ هېڅ یې نه ورکوو نه رنګ ورکوو نه حرکت ورکوو هېڅ یې نه کېږي نو دې دپاره ورته ګوره سیټینګ چې کېږي کار نه کوي او که دې داسې ډیزاینونه په کار ورته ګوره یو داسې ډیزاینونه ورکول کېږي داسې بل ډیزاینونه ورته ګوره وینې یو داسې په هغوی شکل راځي او دلته ورته ګوره دا هم ډیزاینونه دي پر دې باندې کلیک کوې ورته ګوره دا ډیزاینونه دي پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا ډیزاینونه درته راځي وینې یو رقم ډیزاین دی زه راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې دا خو مخکې ما چې څه وویل ما د هر یو سره سیټینګ کار نه کوي اوس که پر دې باندې کلیک وکړې د ده سره ورته ګوره سیټینګ چې کېږي کار نه کوي ځکه چې دی خالي دی د ده سره هېڅ چیک نشته او دلته بیا لیکلي فوټو بیا داسې کار کوي که ته وغواړې چې هر یوه دقیقه وروسته یو عکس راشي د کمپیوټر پر مخ یو عکس ودرېږي باره که راسي فوټو انتخاب کړې اوس بیا د فوټو سره سیټینګ کار کوي ولې کار کوي وایي عکس ته معلوم که عکس چیرې پروت دی اوس که زه راسم ورته ګوره سیټینګ ته پر دې باندې کلیک وکړم براوس ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته چې هر ځای عکس پروت و هغه به انتخابوم خو عکس باید په فولډر کې دننه وي دغسې عکس نه انتخابېږي په دا ځای کې په سکرین سیور کې دننه نو تا به باید یو د کمپیوټر پر مخ باندې یا په یو ډرایو کې یو فولډر جوړ کړي باره که یو عکس وي که دوه وي که درې که څلور وي که پنځه وي هر څو عکسونه چې ورکړي په هغه کې دننه باره پر هغه فولډر باندې داسې کلیک کړه چې کله کلیک پر وکړې سو دلته به اوکې کوي چې اوکې دې کوي باره په دې فولډر کې چې هر څو عکسونه وو هغه عکسونه یو ځای بل چې کېږي سره راوړي که یو عکس خو دا یو عکس راځي د کمپیوټر پر مخ به ولاړ او که چېرې دوه درې عکسونه دا دوه درې عکسونه چې کېږي سره راوړي صحیح شو نو عموما دا دې لپاره کار کوي نو اوس ورته ګوره دلته چې کېږي فوټو باندې سیټینګ کار کوي ولې کار کوي په دې خاطر چې په دې کې دننه عکس دی زه غواړم چې مثلا دننه عکس چې کوم پر ویې درغوم صحیح شو دا کار کوي باره عکس چې هر یو دې راویستې صحیح شو دلته اپلای کړه چې اپلای کې باره د یوه دقیقه وروسته د کمپیوټر پر مخ باندې په سکرین سیور باندې به چې راسي عکس درته راسي او که چیرې دا ډیزاینونه ورکوې ورته ګوره وینې یو داسې ډیزاینونه درته راځي دا هم خپل د کمپنۍ ډیزاینونه دي او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو داسې شکل ډیزاینونه درته راځي دا هم یو رقم ډیزاینونه صحیح شو نو دا زموږ سره ورته ګوره مختلف ډیزاینونه هغه ډیزاینونه درته راځي نو په دې کې چې هر ډیزاین د اول څخه ونیسي تر اخره پورې چې هر ډیزاین یې په کار وکړي نه غوښتل خو راسره نه لیکم نو نه چې هر ډیزاین په کار و راسه ورته ګوره دې کې دلته چې کړه پر ویې دروه پر یوه دقیقه ورکړئ دوې دقیقې ورکړئ درې دقیقې ورکړئ دلته اپلای کړئ چې اپلای کړئ هغه کومه چې کېږي درته راوځي او دا ریزیم چیک چې دی دغه چیک وینه دغه چیک دا اکثره وخت ته ګوره که زه راسم ته ګوره پر نن باندې وینې کار نه کوي دقیقې کار نه کوي زه څو دقیقې انتخاب کړم صحیح شو نو که ته وغواړې چې دلته وینې پر نن باندې هم کار وکړي د کمپیوټر پر مخ باندې صفحه راشي سکرین یا د هغې صفحه دې راشي نو راسه ته ګوره چیک پر ورکړه ته ګوره صفحه چې کار شي او که ته وغواړې چې نه هېڅ چیز نه راځي نو راسه چیک ته دې هغه ته بیا دې چې کېږي د عمومي کار نه کوي صحیح شو دا کار کوي نو دا چې کار و دا د سکرین سیور کار و خو عمومي سکرین سیور هغه وخت کار کوي چې دلته اپلای کړي چې اپلای دې کړي یوه دقیقه وروسته د کمپیوټر پر مخ باندې چې کوم سکرین راغی هغه دی سکرین سیور د ختمولو طریقه دغه ده چې ماوس کې موس ته حرکت ولا ورکړې یا یو بټن ووهه چې ولې وخت خپل اټومیټیک چې کېږي سکرین سیور یې ختمېږي صحیح شو نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او زه راځم دا اوکې کوم چې اوکې مې کړي صحیح شو دا کار کوي دا چې کار و دا ده سکرین سیور کار و صحیح شو نو موږ کولی شو چې په دې صورت باندې سکرین سیور دلته چې ګوره درته استعمال کړو صحیح شو دا دی زموږ سره درې سکرینونه دي یو سکرین سیور دی یو لاک سکرین دی او بل چې دی ډیسکټاپ سکرین دی ډیسکټاپ سکرین چې دی دغه دی سکرین سیور که چیرې یوه دقیقه زه په کمپیوټر باندې کار ونه لرم د کمپیوټر پر مخ چې کوم سکرین راغلی هغه دی او لاک سکرین چې دی د کوډ ځای د پاسورډ ځای دی چې هغه ته ویلکم سکرین هم وایي صحیح شو نو موږ ته د کمپیوټر کې ګوره دا عموما درې سکرینونه چې دي درته راروان دي
نو دا عموما ورته ګورګین دپاره تشکیل استفاده کېږي. نو نن دپاره دغونه کلر بسته یې، بیکګراوند مو وویله، کلر مو وویله، لاک سکرین مو وویله. سبا د خیر به تیمز او سټارټ او ټاسک پر دا میشه خدای کول په بل داسې وویل هم دغه صحیح شو. دا کار دی. او یوه خبره واورئ، دغه سیټینګ چې دی یو ډسپلې او بل شي سیټینګ دا چې دی د وینډوز 7 و، د وینډوز 10 و، د وینډوز 8 فرق شته. شاید په کمپیوټر کې وینډوز 10 یې نو د وینډوز 7 یې نو دغه نکې توپیر لري، دا نکې جلا دي سره صحیح شو. نور دا درسونه یو رقم دي تر دې ځګې پورې، دا نکې توپیر لري، دغه دوه یې توپیر لري، نور بیا توپیر نه لري، نور بیا ټول یې برته یو رقم دي صحیح شو. نو دا عموما چې کېږي دا نکې توپیر لري. په وینډوز 7 کې یو رقم راځي پرسنلایز او په وینډوز 10 کې بل رقم راځي. او دغه ډسپلې سیټینګ چې دی په وینډوز 7 کې پسې کې درته شته نه که یم نو دلته یې توپیر ورته ګورئ چې راغی صحیح شو. نو د دې او دغه چې دی فرق شته. که چېرې تاسو کمپیوټر ورته ګورئ وینډوز 7 یې دلته چې ته واړوئ وینډوز 10 ته واړوئ صحیح شو. چې وینډوز 10 ته وواړوئ نو عموما ورته ګورئ چې موږ چې وایي وینډوز 10 وایي صحیح شو. نو نن دپاره دغونه په درس خلاص دی. په راتلونکي درس کې به انشاءالله خدای کول نور درس